Hi everyone, I hope you are all will be fine. راځئ چې نن یو څو انګلیسي اصطلاحات چې مونږ یې په روزمره زندګۍ کې استعمالو زده کړو چې عموما په سخت یا په ګرمایښت حالات کې چې کله مونږ غوسه یو یا قهر یو استعمالو. لومړی don't blaspheme کفر مه وایه. don't blaspheme کفر مه وایه. This is slander دا تهمت دی. This is slander دا تهمت دی. The jig is up لوبه خلاصه شوه. The jig is up لوبه خلاصه شوه. کله چې څوک په موقع په کم کار گیر کې نو دغه اصلاحات ورته استعمالیږي. Smarten up هوښیار اوسه بیدار اوسه. Smarten up هوښیار اوسه بیدار اوسه. For shame شرم وکړه. For shame شرم وکړه یا شرم درته پکار دی. خجالت وکړه. For shame. This is scandalous دا شرمناکه دی یا شرماور دی. This is scandalous دا شرمناکه دی. You betrayed me خیانت دی را سره وکړ. You betrayed me خیانت دی را سره وکړ. خیانتکاری. Talk to the hand راته مهمه نه ده. Talk to the hand راته مهمه نه ده چې ته څه وایې څه غږیږي. دا په همدغې وخت کې پکارېږي چې ستا خبره ماته اهمیت نه لري. I'm afraid for you زه په تشویش یم درته. I'm afraid for you زه په تشویش یم درته. He passed out هغه بېهوشه شو. He passed out He passed out هغه بېهوشه شو. او د out په ځای away که چېرته استعمال شي نو بیا مثلا د مرګ معنا ورکوي. He passed away هغه په حق ورسېده. He passed away هغه په حق ورسېده. او که چېرته مونږ دلته دا چې څه مو لیکلي داسې وایو چې He passed out هغه بېهوشه شو نو دغه اصطلاحات دي چې مونږ یې په روزمره زندګۍ کې استعمالولی شو. هیله لرم چې دا به مو یاد کړي وي. د لا زیاتو کلماتو د زده کړې دپاره زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ.